السلام علیکم راغلاست درته وایو زموږ چینل ته. روژې ته په عربي ژبه کې صوم وایي او معنا یې منع او بندېدو ته وایي. روژه د هجرت په 2م کال فرض شوې او تصدیق یې په سوره بقره کې شوی. روژه نیونکي نفر به جنت ته د ریان دروازې داخلیږي. روژه د اسلامي کلندر یا جنترۍ 9مه میاشت ده. قرآن کریم په روژې میاشت کې نازل شوی. د روژې مبارکې میاشت په ښکاره کېدو سره شیطانان تړل کېږي. روژې ته د بدن زکات هم ویل کېږي. روژه 3 عشرې لري. اوله عشره د رحمت، 2مه عشره د مغفرت، 3مه عشره د جهنم نه د نجات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روژه په خرما یعنی کجوري او اوبو سره ماتوله. د روژه لرونکي شخص دعا د روژه ماتي په وخت کې ښه قبلیږي. د قرآن کریم له نظره د لیلة القدر فضیلت د 1000 میاشتو نه افضل دی. حضرت آدم علیه السلام هره میاشت 3 روژې نیولې. روژه په نورو امتونو هم فرض شوې وه. د روژې کفاره 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکولو یا یو غلام آزادولو یا 80 مسلسل روژو نیولو سره د روژې ماتولو کفاره ادا کیږي.